د ښاغلي وحید فقیري د مهم خبرونو 348مه برخه. که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سي، سمدستي به د هغوی ترمنځ اوربند هم وسي او په ګرد افغانستان کې به د تشدد کچه راکمه سي. بلخوا که چیرې موافقه امضا سي، لومړی بین افغاني مجلس به په جرمني کې جوړ سي. په دې مجلس کې به د کابل د رژیم په شمول نور افغانان هم برخه ولري. تر اوسه پورې د امریکا خارجه او د دفاع وزارتونو په دې برخه کې له تبصرې کولو څخه ډډه کړې ده. امریکایان او طالبان د سولې د موافقې د مراسمو په اړه خبرې سره کوي. د سولې د موافقې د امضا کولو لپاره دوه ځایونه ذکر شوي دي، دوحه او واشنګټن. څرنګه چې د سولې مذاکرات په دوحه کې شوي دي، قطر دا لازمه ګڼي چې دا مراسم هلته وسي، مګر واشنګټن هم یاد شوی دی ځکه ټرمپ غواړي چې دا مراسم د ده تر نظارت لاندې وسي او امریکایانو او جهانیانو ته دا وښیي چې یوه ستره کامیابي یې ترلاسه کړه. ټرمپ د انتخاباتو په موډ کې دی. په دې مراسمو کې د امریکا او طالبانو په شمول قطر، پاکستان، روسیه، چین او ښایي ځینې نور هیوادونه هم برخه واخلي او بالاخره د فراډ غني رژیم به د پخوا په شان د دروازې شاته ولاړ وي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په واشنګټن کې امریکایي چارواکو ته ویلي دي که چیرې امریکا په دې وتوانېږي چې خپل عسکر له افغانستانه وباسي، امریکا باید د افغانستان په آبادولو کې ښکېله پاتې سي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سوله یو ګډ مسؤلیت دی. امریکا باید د 1989 اشتباه بیا تکرار نه کړي.